بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. دې ویډیو کې به انشاءالله دا وایو چې څرنګه کولی شو ډاینامیک چارټ کریټ کړو او همداشان څرنګه کولی شو یو چارټ فارمیټ هغه بل باندې اپلای کړو چې کوم ته وایي فارمیټ پیسټ. صحیح ده. همداشان ډاینامیک چارټ څه ته ویلی شي او څرنګه یې کریټ کولی شو، په څو طریقو سره یې کریټ کولی شو. دغه ویډیو سره مکمل وګورئ، ډېره ښه او ډېره مفید ویډیو ده. مکمل وګورئ، انشاءالله دغه طریقه به ستاسو زده شي. زه راغلم مایکروسافټ اکسل ته او زه راځم فار ایگزامپل ته ورته لیکم چې ډاینامیک چارټ ورته ولیکم. موږ کولی شو مایکروسافټ اکسل کې دوه طریقو سره ډاینامیک چارټ کریټ کړو. نمبر 1 ټیبل، نمبر 2 فارمولا. ډاینامیک چارټ هغه چارټ ته ویلی شي چې کوم موږ ډیټا لیکو او چارټ په خپله باندې اپډیټ کیږي. عام طور باندې چې کله موږ یو چارټ کریټ کړو، هغه چې کله موږ په هغه ډیټا کې تغییرات کوو چارټ اپډیټ کیږي نه. خو چې زه کله دغه دوه طریقې استعمال کوم او بیا زه هغه ډیټا کې تغییرات کوم، ماته به چارټ په خپله باندې اپډیټ کیږي. نمبر 1 موږ سره ټیبل ده، دویم فارمولا ده. زه راځم دلته کلیک کوم او زه لږ معلومات ورته لیکم. زه غواړم چې دلته ټیبل کریټ کوم، نو کنټرول ټي به زه پریس کوم، اوکې به کلیک کوم، ماته به دا ټیبل ته راته کنورټ شي. اوس به زه راشم فار ایگزامپل انسرټ ته او چارټ، کوم یو چارټ غواړئ زه ورته فار ایگزامپل دغه ماته راوله، دا ورته ما واخیسته، ماته اتومیټیکلی دا راته اپلای شو چې دغه ویلیو ده او دی راته منفي. همدغه شان که زه راشم فار ایگزامپل زه وتم چې دا موږ سره جون میاشت شوه او په جون کې فار ایگزامپل 10 نو ماته اتومیټیکلی په خپله باندې دا اپډیټ شو. زه ورته فار ایگزامپل ما سره ډسمبر میاشت ده او ډسمبر کې فار ایگزامپل 15 شو، دا ما سره اپډیټ کیږي. که زه فار ایگزامپل دغه ماته ایسته کا، دغه دوه دانې دا به راته ایسته شي. خو که اوس وګورو دا دواړه ایسته شولې خو هغه ځای خالي پاتې دی. زه ورته وایم دغه ځای هم راته کلیر کا، نو تاسو به راشئ دغه ټیبل کارنر کې به تاسو ودرېږئ او دا به دغه شان موو کوئ، هغه به هم درته کلیر شي. دا موږ سره ټیبل میتډ. اوس راځي یو بل میتډ دی چې هغه ته وایي فارمولا میتډ. دې لپاره زه راځم فار ایگزامپل دا ورته انتخاب کوم، کنټرول سی او دلته ورته ودرېږم فار ایگزامپل پیسټ ته رالم، دا مې ویلیو کې پیسټ کو او دې ځای کې زه فنکشن ته استعمالوم. یو آفسیټ فنکشن به زه استعمالوم او بل کاونټ اف. آفسیټ کې دننه به زه کاونټ اف فنکشنونه استعمالوم. زه یې اکول ټو لیکم فار ایگزامپل آفسیټ. آفسیټ داسې یو فنکشن دی چې د دې په طریقه باندې موږ کولی شو د یو سل څخه ویلیو راواخلو. صحیح شوه؟ څو رو لاندې، څو رو بره، څو کالم ښي خوا، څو کالم چپ خواته. دا فنکشنز مې مخکې را روان دي، انشاءالله به فول ډیټیل سره وایو، خو صرف تاسو دغه طریقه زده کړئ. آفسیټ ما ورته ولیکم، زه ورته فار ایگزامپل دغه ماته راکړه. صحیح شوه؟ زه ورته چې ماته اول منت راته راکړه، دا جنوري چې کوم دی دا مې F4 سره لاک کړو. چې څرنګه ما دا لاک کړه زه به کامه ورته ولیکم. ماته وایي څو رو لاندې یا څو رو بره، زه ورته وایم دا ته انتخاب کړه، دې ته مې کامه ورته وکړه. څو کالمه ښي خوا، څو کالمه چپ خوا درته راولي، زه ورته وایم دا هم ته ورته انتخاب کړه، دا زما نه دی په کار. هیډ دپاره به تاسو راشئ کاونټ اف ورته استعمال کوئ، کاونټ اف فنکشنز. کوم ځای ګورئ، زه ورته فار ایگزامپل دا یو او ډبل ډاټ، زه ورته وایم 820 څخه واله تر 18,000 پورې ماته دا وشماره. څه شی درته وشماري؟ زه ورته وایم فار ایگزامپل چې کوم خالي نه وي هغه راته وشماره. بس دا مې بریکټ بند کړو، بریکټ بند، بریکټ بند او دا به ورته لاک کوئ F4 سره انټر. چې څرنګه ته انټر پریس کړه موږ د جنوري راته راکړه. که زه لاندې راشم دا به راته فبروري راکړي. زموږ دې سره کار نشته دی، زموږ صرف د فنکشن سره کار دی. که ته چې د دې جواب زه وګورم ته به دا ورته انتخاب کړي او کیبورډ څخه به F9 پریس کړي. زه اوس F9 نشم پریس کولی ځکه چې ما سره ریکارډینګ آن دی. زه به راشم دې دپاره فارمولا سته او په دې کې به کالکولیټ ناو باندې کلیک کوم، نو ماته به دا څه ولیکي جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، می، دغه یې ماته راکړه. صحیح شوه؟ که زه فار ایگزامپل رالم او دې کې ما دا یو سل خالي پرېښودله، دلته مې ورته فار ایگزامپل جون ولیکله او زه رالم فار ایگزامپل دا مې ورته انتخاب کړو، کالکولیټ ناو باندې مې کلیک کړو، نو ماته به دا راته زیرو ولیکي چې تا سره یو ویلیو پرته ده خو منځ کې څه سیلونه خالي پاتې دي. که تا سره یو بله ویلیو وي هغې او دې ترمنځ هم خالي سیلونه وي، تاسو ته بلته دوه صفرونه بیا ولیکي، که درې وي درې به درته ولیکي. زه ورته وایم دا صحیح شو، بس دا طریقه حل شو. زه به راشم دا به کاپي کړم، انټر او دلته به پیسټ کړم. چې دا مې دلته پیسټ کړه دې لپاره به زه راشم دا به ورته انتخاب کړم فار ایگزامپل، دلته به زه دا ورته انتخاب کړم او بس دا قصه حل شوه. انټر دا به راته راشي. دا مې فار ایگزامپل ورته انتخاب کړو ټول، کنټرول سی دا مې کاپي کړو. زه به راشم ډیفاین نیم ته همدغه فنکشن ته چې کوم اوس کریټ کا دې ته زه یو نوم ورکول غواړم. دا هم انشاءالله به مخکې را روان دي، فارمولا ټایپ انشاءالله به دا ووایو. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دې نیم دی
چارت منث دا به کلیر کی البته به کنټرول وی سره به دا پیسټ کی دا به اوکې کلیک اوس به راشي دا انتخاب دا به هم فار ایگزامپل کاپی کی ډیفاین نیم زه فار ایگزامپل دا سره چارت ویلیو ده دا هم کلیر کا کنټرول وی سره به دا پیسټ کی دا به انټر پریس کی بس دا فنکشن زما نه دی پکار ما صرف هغه پکار او تاسو ته موږ ثبوت خو ده زه به اوس راشم فار ایگزامپل خالی ځای کې به زه ودرېږم انسرټ ته به راشم فار ایگزامپل کوم یو کالم دی پکار دی زه ورته فار ایگزامپل دا لین والا زما پکار دی په دې کې ماته دا راته راکړه صحیح شوه زه به راشم سلیکټ ډیټا ته او په دې کې به ایډ ته راشم خو یاد ساتئ چې دې ځای کې به تاسو سره شیټ نیم هم لیکئ شیټ 1 ایکسکلیمیشن مارک چارت ویلیو وکنه بس چارت ویلیو به ورته ولیکئ اوکې به کلیک کړئ تاسو ته به اتوماتیکلی هغه ورته راشي دا ورته موږ غلط ولیکو چارت ویلیو اوکې به کلیک کړو هلته به راشم ایډیټ ته دې کې فار ایگزامپل ولیکم شیټ 1 او چارت منث دا مې اوکې کلیک کړو هلته به اتوماتیکلی هغه به راته راکړي چې دا ستا منث دي او دا ستا چارت دی که زه فار ایگزامپل ورته راشم او زه ورته وایم چې دا موږ سره جون شوه دی فار ایگزامپل 15 و دې ماته اتوماتیکلی خپل راته راکړو صحیح شو کنه زه ورته وایم چې په دې باندې دې والا چې کوم یو ډیزاین دی دا ډیزاین ماته په دې باندې اپلای کړه زه به دا کنټرول سی سره کاپي کړم دې باندې به کلیک کړم زه به راشم پیسټ سپیشل ته چې پیسټ سپیشل ته رانم که دا ټول دې پکار وي ټول ورباندې اپلای کړه خو زه ورته وایم نه زما فارمیټ پکار دی فارمیټ باندې زه کلیک کوم که مې کلیک کړو دغه فارمیټ په دې باندې اپلای شو صحیح ده که نه زه ورته وایم چې نه زما فارموله پکار ده فار ایگزامپل دې باندې هغه فارموله نه اپلای شوي ته کولی شې هغه فارموله هم په دې باندې اپلای کړي یا که فار ایگزامپل دلته رالم لیوټ ته رالم او دې ته زه رالم فار ایگزامپل ډیټا لیبل دا مې ورته شو کړو زه ورته دې باندې هم راته دا اپلای کړه دا بیا کنټرول سی تاسو واخلئ زه ورته کیبورډ په تور باندې به دې باندې اپلای کوم الټ ای به تاسو پریس کړئ ایس به پریس کړئ الټ ای ایس فارمیټ به ورته والئ اوکې به کلیک کړئ تاسو ته به اتوماتیکلی هماغه فارمیټ هم په دې باندې اپلای شي او همدا شان که زه رالم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ما دلته یو ډیټا راته راکړه فار ایگزامپل ډیسمبر مې ورته ولیکل ته مې فار ایگزامپل 5 ولیک نو ماته دغه ډیټا نه شو کېږي دا راته په زیرو کې شو کېږي زه ورته وایم دا راته لږ مخکې ویسه دلته بیا راته راوړي دا راته کلیر کړه فار ایگزامپل دا به راته کلیر شي دې نه راته کلیر کړه فار ایگزامپل دې نه به راته کلیر کړي صحیح شو که نه دا مې هم نه ده پکار دا ورنه هم کلیر کړه صحیح ده هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره چارت پارت نمبر 6 dynamic chart 2 methods of paste as format